البته په هغه صورت کې د والي کوم کس باندې اعتماد و خوښ و د ولایتي ادارې ورباندې اتفاق و ولایتي اداره ورباندې قانع و او دی سم کس و او کار ته ژمن و او دغه چارې یې ورسره خپلې ادارې سره چلولې. دریم کس به د امنیه قمنداني وي ځکه چې عملیات کول او خلکو سره برخورد کول د خلکو امنیت نیول دا چارې ټولې د امنیه قمنداني اړوندې دي. او همداراز دغه کسان به په خپله محدوده کې کار کوي او جریان به لکه په طرزالعمل کې به اشاره ورته شوې ده ولایت سره هم شریکوي خو مستقیم به له موږ سره په رابطه کې موږ سره کار راکوي. دلته موږ ته کله کله خوشبیني راسره شریکې چې هېڅ مشکل نشته او موږ په هغه باندې قانع یو چې نن به نه وي خو دنیا لکه ما چې وویل دښمنه دنیا هغه به غافله هم نه ده له دې څخه وتلې ده په داسې صوري شکل باندې وتلې د صورت او جسامت یې دلته نشته خو په معنا کې د دنیا شتون دلته څوک نه سره راوړی دلته د خلکو د دنیا د خلکو ډېر لاسونه شته. موږ تاسو دې ګورئ څو خبرې ډېرې مهمې تاسو ورته متوجه شئ. د صفونو د صف د امارت اسلامي هغه صف بلل کېږي چې هغه نظامي مجاهدین وي هغه که د ملي دفاع وزارت اړوند ارګانونه وي لکه پلي اردو فرقه لیوا غونډ کنډک هر شی چې وي او همداراز امنیه قمنداني د امارت مجاهدین پکښې میشتې او د استخباراتو اداره او موږ که خلک کړېدو هم له دغه څخه به کړي او خلک چې موږ ته راګډېږي په دغو صفونو باندې به ګډېږي. موږ کابل کې ځای ولاړو انشاءالله موږ دلته بدري قطار ته چې ورغلو په بدري قطار کې هغه خلک راښکاره شو چې هغه هېڅ له دا نه له دا صفه سره د هغوی صورت و سیرت برابر و نه موږ ته ترې ټولنې سره برابر و نو دا دی نوی د بدري قطې خلک د بدري قطې د فاتح ځواک موږ ستاسې د نورو ارګانونو د بدنامولو دپاره خلک داسې دسیسې راته جوړوي او ګورئ یوه ډېره بده فطرت موږ ستاسې په ټولنه کې الله تعالی خوسا کړه. القدر امیر المؤمنین رحمت الله علیه هغه خو د ملت یا د امت مجدد و په دې کې په شکل په دې باندې د علماو اتفاق ده چې هغه اسلام په هغه وخت کې وژغوري چې د اسلام نوعي د مابین څخه تلونکی و او مسلمانانو هېڅ ځای د تجمع د اتفاق نه درلودې او مسلمانانو یې داسې ځای نه درلود چې په هغه پورې لاس باندې چې داسې کس و چې مسلمانان رهبري کوي. امیر المؤمنین رحمت الله علیه د اسلام مړه اصطلاحات ټول راژوندي کړو هغه لکه حدود قصاص او همداراز د اسلام نور هغه شرایع یې راژوندي کړو او په عملي ډول باندې پلي کړو. په افغانستان کې هغسې نظام راوست چې هغه د افغانانو د مزاج د هغوی د کلتور فرهنګ د هغوی له مینې او د هغوی له زړه سره برابر ده او دا د افغان ټولنې هغه ارمان و په هغه وخت کې هم اوس یې هم ده چې یوازې له دغه ټکي څخه افغانان کړېدلي چې دلته اتفاق نه و اتحاد نه و او انارشي وه افراطفري وه او خلک سرار یې په خپله مخه باندې ستاسو دا ملاحظتونه کې وایي ستاسو ښه په یاد امیر المؤمنین دغه شتات مسایل ټول سره راغونډ کړو دغه شدید قومونه ټول سره راټول کړو پر ځان باندې او دا افغانان سره راټول کړو. او بله خبره ده افغانستان یې له یقیني او حتمي تجزیې څخه وژغورئ. په هغه وخت ستاسې په یاد ده دلته د اسلامي جمهوري هزارجات په نوم باندې نقشې جوړېدلې تاسو لیدلي دا چاپ شوي اسلامي جمهوري هزارجات په نوم ورباندې شوی او دا به د افغانستان نه بلکې د ایران به یوه برخه او بلې خوا ته نور ګاونډیان هم اخته وو او دلته هغې فتنې وې چې په دې ځای کې نه مشر و د چا نه د چا په خبره باندې خلکو کول نه چا ته د مشر په سترګې باندې کتل او نه د مشر کم حیثیت و نه دلته په افغانستان کې کوم عزت پاتې و په هغه وخت کې زموږ دا موضوع ښه په یاد ده د مشرانو ملګرو ښه په یاد. امیر المؤمنین رحمه الله د وزیر د طالبانو څخه دغه صف تشکیل کړي او پاک صف یې تر هغه ځایه پورې ورسوه تر څو پورې چې د هغه صف پر لاس د هغه صف پر روزل شوي انسانانو باندې بیا د دنیا و هغه تاغوت ته شکست ورکړي د دنیا و هغه فرعون ته فرعون هم نه و بلکې فراعنه و دا د څلوېښتو ملکونو فراعنه و هغه داسې په شرمېدلې ماتې باندې د هغو انسانانو په لاس باندې پردګان عالم وشرمول دا د لوی الله جل جلاله یوازې فضل و ذلک فضل الله یؤتي من یشاء دا د الله تعالی